دا نننۍ ویډیو یو معلوماتي ویډیو ده. هغه رونه خویندې چا کره چې ماشومانی او ظاهره ده الحمدلله نن سبا په هر کور کې ماشومان دي. دا ویډیو را سره وګورئ. زما یو ماشومه لور ده چې عمر یې تقریبا 14 میاشتې دی. یو څو ورځې راسې به جاړېده او بدن کې به یې تبه وه. ماشومه ما بوتله ډاکټر ته. ډاکټر صاحب چې چیک اپ وکړو ټسټونه وغیره وشو نو د ماشومې سطح چې تشې متیازې وی چوټا پیشاب نو په هغې کې زخم راغی. ډاکټر صاحب وویل چې دا جاړي نو د دې زخم سره د متیازو د زخم سره د ماشوم د بدن دردونه کوي او دې سره ټمپریچري تبی. ډاکټر صاحب چې ما ته کومې خبرې وکړې نو هغه زه تاسو سره شیر کوم خو معذرت سره. دې کې د الفاظ داسې دي چې دا زه لږ په وضاحت او صفا ویل غواړم ځکه چې ډېرو ماشومانو ته داسې مسالې راشي او بیا مور پلار پریشانی او په هسپتالونو باندې ګرځي. ډاکټر صاحب ما ته دا خبره وکړه کوم ماشومان یعنی جنکۍ د دې عمر چې کم وي او خپلو متیازې غولو یعنی تشې متیازې ډکې متیازې دا ځای ته نشي رسولی خپله صفایي نشي کولی نو هغه ظاهره ده مور یې وله کوي. اوس چې مور هغې ته صفایي څه ټیم کوي د دغې صفایۍ طریقه اول ما ته پته نه وه. ممکن چې ډېرو زما ملګرو زمونږ خویندو ته پته نه. ډاکټر صاحب ما ته دا ووایي چې څه ټیم ماشومه غولو متیازې کوي او وکړي نو مور له دا پکاري چې ماشومې له صفایي د شا طرف نه یعنی د ملا طرف نه لاس باندې صفایي کوي. چې کوم د ډکو متیازو دا صفایي دا لاس چې کمی نو چې دا مخکې طرف ته نه ځي یعنی دا ګنده لاس چې کم دی نو دا چې د تشې متیازو ځای طرف ته بالکل نه نږدې کېږي. کله چې لاس خای او ډکو متیازو او دا مخکې د تشو متیازو ځای سره جنګېږي نو دې سره جراثیم جوړېږي ګندګي جوړېږي او د دې نه بیا د تشو متیازو زخم شي UTI ورته هم وایي